شکل وفاداره د سلو کالو یاره زه یم زری زری ستا د لاسه یاره شکل وفاداره خدای پاکه مو وښیو دولي اعلان واورئ خوشخبري د حکومت د طرف نه راله چې غټ بیل یې پاس کړ بېزیداره دا خو یې په نیمه کې پرېښودو وایي خدای مه بخښه د خوشحالۍ خبر دی وایي بیل پاس شو وایي ولکه زه د روسپیکر خواندان رسومه چې دې سړي څه وویلو دا باقي ډارونه به له ده وکړم ځکه چې د خیر ښېګړې کار کې منډه پکار ده خدای مه بخښه نننی تازه خبر بیل یې پاس کړ خدای مه بخښه وای په تا دا کې مې یاد راکړ دې خلکو ته چې د ښې کار کې مې یې پرېږدي چې سپینه مې راکړې یالکه ساده ګوله ته کوم ځای کې تللی ما دا زمانې اوس نو ډېر وړاندې یالکه هیله مې دا ده د څه شي ډزه او د څه ډزه اوس چې دا درس چې مو شو خدای خدای مسلمانه ته خو په غوږونو کړې پاګړې ډز د څه شوی دی دا دې د سایکل ټیر ډز کړی دی سایکل ټیر ډز وکړو ډز خو وشو که نه ډز خو وشو که نه نو ډز وشو خو د سایکل ټیر ډز کړی دی بس زه په ډکې لګېدلې یم دا ما باندې نه د سایکل ټیر ډز وکړو سبا به رامنې د چا د شکل ډز وکړي یارکه الله دې نه کړي ویم د سایکل ټیر در باندې ډز وکړو ستا مازده کار کوي ته خو کوړې ته څه اورې ما خو اعلان نه کوو د خیر ښېګړې کار دی که نه اعلان وشو وایي بیل پاس شو یالکه داسې وې د دې خو موږ ډېر انتظار کړی و هلکه مبارک شه اوس به پکې کونه وګرځو اوس هم که څوک څه نه وایي پروګرامونه یې هم ده درې ستا د حق به تپوس کېږي او دا واله دا زما د سر صدقه شوله بچ یم خدای مه بخښه هلکه بیل هم پاس شو او سایکل هم دته پکې میلاو شو داسې کار وکړه چارګوله خپې وباسه دا ساعت کې یو شاني او ساعت کې بل شاني هسې نه واپس یې رانه والې او اوس په دې ګرځه تېل هم ګران دي خدای مې بخښه نننی تازه خبر بیل یې پاس کړو د خدای ظالمه په شړو کې ناست یې څنګه اوس بازار ته وځه اوس دله څوک پرچې مرچې نه شي درکولی ښه بیل یې پاس کړو بازار کیلو په شپېته پیاز پاتیا راځئ وروره زه رقص نه کړو راځئ وروره راځئ نننی تازه خبر پر کیلو په څلوېښت او بیل یې پاس کړو څه ورته بوتې وایي بیل یې پاس کړو هلکه خدای پنیر لکه ټماټر یې بوته یلکه اسلامیا دا خو د غونچه ګل کاکا ډېره ساده ګله زما خیال دی جوړه ګرمۍ خراب کړې مغزو یې کار پرېښودی د پلار پسې ورځونه راځئ چې ورشو بل پاشو بل پاشو د ماغه لاله خراب کړل خدای مه بخښئ نننی تازه خبر بیل یې پاس کړو السلام علیکم خبر خو نه بیل یې پاس کړو هنا 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 نينو إنو أو جنات هنا أمي ولا هنجي هني دا وره خاوي ووتا راځي ته شته کوسه مخه راځي خوښه یا دا که څوک یې ما په ور دي دا باندې کړی دي غونچه ګل کاکا لکبار ته روزه دادم یا راشه دې خوا دادم وای دادم په غرونو سر شي دادم په خیر سلام علیکم بخیر دادی یا غونچه ګل کاکا موږ راله په یو ګیله راغلي یا الله خیر بیا څه چل شوی دي چې ګینې نه راغلی وایي بیا څه چل شوي دی ویم ستا هغه ساده ګل زوی نه دی نه دی سادی دی په غونډ کلي کې دا چغه خوره کړې ده اوس موږ په بازار کې ریړو ته ولاړو او دا چغې ووي بیل پاس شو دا خو د پښتو معاشره ده دا خو موږ پښتانه یو دی وایي بیل پاس شو دا څنګه انسان دی نو تاسو ګوره نو دته دا دغه چا ویلي دي چې بیل پاس شو چپ که یو خبر درته کوم ما ټول عمر نشې کړي دي پوډر مې څکلي دي چرس مې څکلي دي افیم مې خوړلي چیلمان مې راښکلي دي اوس ګاډۍ ته ولاړې په بازار کې سبزي خرڅوم که نه او دې دا چغې وایي چې بیل پاس شو نو د خدای او د دې جولې خاطرو کې دا خو د پښتنو معاشره ده باقي دې پایه کې پرېږدي که یار ملک چل خوړلي یا تا چې کوم نن ګاډۍ دغه کړې ده ولې ما په دوی باندې علامه خوړلې ده په دې خپلو مټو مې ولګټلې وې او حقه حلاله روټۍ مې پکې خوړلې ده هېڅ فکر خو خبره داسې ده یو خبره واوره
دا چې کوم نه ما ملک صاحب سره په ډیوټي کړی دی دا به د هغه دپاره انعام نه کوي مې غونچه ګل کاکا دا یو خبره سره کومه که ملک سره په ډیوټي دی او که هلک سره په ډیوټي دی دا تپوس په دې کې موږ په خپله ملک له ور روان یو او تا خو خړه پیشو په او په کور کې ناست دی دا قراقور به مخکې درنو خلکو په سره و چې کوم په جرګه کې کېناستل او چې څونه سپک دي دی په سره واه دې پلالې دا د پلالې په سنسر یې نیولې دی دی اوس ما ته وایي دا پیشو دی په سر ته باندې د خپلو ویښتو ته وګوره ته به یې جوړه اس په باندې ویښته نه وي هغسې ښکاري دا وایه بچي دا قراقور دی دا د بچدانو لمه ده ستا خو ملګري به خو هغه خبره به کومه یو خبره ده کوم غونچه ګل کاکا دا ازمې به دې پېږي ګینه خدای شته کو به دې خپلو خونه نه راشي زه چې زور ملک نه لږ وروسته شه که نه دا څه کوي دا څه کوي وروسته شه که نه نو دما اوس به راته د کار وکړو دا خو دې کساتو دا راته ووایه سکول ته ځې راځې ګل سکول وایه ښه پیس را باندې زیات شوی دی هېڅ غم مه کوه چې پیس به زه جمع کړم ښه هېڅ غم مه کوه راځه غونچه ګل کاکا راځم السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نه ته ما ته اول دا ووایه که نه چې تا له ما دا زوی د څه دپاره دل کړي وو تا ما له زوی د دې دپاره کړو چې خوشې ګرځېده دا وایي دې په حجره کې به تا سره یي مزدوري به کوي او زه به ورته تنخوا ورکوم دا خبره خو ټیک ده خو دا راته ووایه که نه چې دا ټول کلی دندوره کړه ده به دا اعلانونه راڅه کوي زه اعلانوم او ورته ووایه پته ورته نشته ما ته پته نشته که نه ته راته ووایه ملک صاحب غوړ کلي په لړزان کړي دي وی بل پاس شو موږ اوس هلته کې سبزیه ته ولاړو او تا پسې په ګیله رالو او په خدای باور کوم ملک صاحب که نه چې یو شان د ګاډۍ مخې له راځي او بل پاس شو د دې مطلب څه دی دا خلک یې تنګ کړي دي بل پاس شو بل پاس شو یو خبره د ما اورې یو خبره د ما اورې یو د اجل نه مخکې مه مرې چې السلام علیکم وعلیکم السلام یاره دې خو لږه خوا کې ته تو د دوی په خولې کې نیولې دی او خو ودرېږه ته دا لګیا دی داسې کار دی داسې کار دی بس بس چپ چپ یو خبره وره چې دلته راغلې بس غلی ودرېږې خبره د ساده ګل شه د بل پاس شو بل پاس شو دا خبره کوي چې ساده ګل راشي زه به ترې تپوس وکړم که چېرې دا خبره په ساده ګل کې وه نو نوکری نه به م وباسم او د دې کلي نه مې همدا وباسم بس خبره وکړې بل پاس شو ملک صاحبه څه شو دې راغېستلې په دې کلي ووایه ته چې په یو وخت په دې ټول کلي کې وګرځېدې که نه چې بل پاس شو بل پاس شو تا ته بل پته ده نو څنګه راته پته شابه دوی ته ووایه دا ملک صاحبه زه تا بازار ته لېږلې یم او په لاره باندې را روان یم بس چې ستا اعلان شروع شو نو چې اعلان شروع شو وایي خدای مو بخښي یو ضروري اعلان واورئ وایي بل پاس شو شت ایسته مې پیسې راړه په اعلان باندې نو بیا نو بس ما د روسپیکر خوا له ما ځان ورسو ما دې معلومات وکړو ما ته اعلان مې څه شي دی نو ښه لړمینان وو هغوی ویلو ویل دا زاړه بیلونه پاس شو چې په چا باندې څومره جرمانې دي ویل هغه بیلونه راوړئ بابډې ته راشئ ویل موږ به در باندې چاپې نه غورځو تاسو کونډې مه اچوئ موږ به دله انټرټ یې نه راولو تاسو میټر یې مه بندوئ نو ولې په دې کې خو ما ښه خبره کړې ده چې ما دوی ته اعلانونه کړي چې لکه خپلې رانجې قونجې صفا کړي چې چک شه لکه چاړه چک شه خپلې لاس کې ده نو بس ما په کلي علاقه کې اعلان وکړو ملک صاحب دا خو ما ښه سوچ کړی دی چې اوس په کونډې واچې بجلي دې ارامه شوه اوبه راوباسې د کوی نه په موټر باندې مونځ اودس نه کېږي ترکارۍ کې چې ډوډۍ بې ارامېږي ولې اوبه خو برته کې په کار راځي صحیح خبره ده صحیح خبره وهمرېدل ده خبره ستاسو په دې ګنده ذهن کې چې کوم د بل خبره وه که نه دا هغه بل نه یادوي دا د بجلۍ بل یادوي او یو خبره مې په کولو غوږونو واورئ پاتې شو د هغه بل خبره کم چې زما الله نه مني کم چې زما خوږ پیغمبر نه مني او کم چې زما قرآن نه مني او زما دین اسلام نه مني نو بیا ته څوک دی او دې څوک دی او بل څوک دی موږ بیا ټول نه منو تکبیر الله اکبر